السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت کې د خپل کور نه ور روان یم د امریکا ورجینیا ریاست ریچمنډ ښار ته. ریچمنډ ښار د امریکا ورجینیا ریاست سر ښار دی، څه چې کوپړی ویل کېږي، څه ته مازغه ویل کېږي. نږدې تقریبا 1.5 ساعت سفر دی او زه غواړم چې موږ تاسو په شریکه باندې وکړو. موبایل مې ځان ته بالکل شپېلې ته لګولی دی، مطلب مخو کې ته نور خو تاسو پوهې او نن موسم هم لږ ماشاءالله یخ دی. زه خو یو پر روان شوم، ما ویډیو نه جوړوم خو بیا مې اوس داسې کیسه وشوه چې ځان له مې کافي راغسته په لاره، نو چې ګاډ دوکان ته ودرېدم نو هغه دوکاندار راته وایي چې پیسې راکړه. پیسو چې مې جیب باندې لاس و نو بټوه یعنی آی ډي او کارډونه او ماډونه او شاډونه ټول رانه پاتې شوي وو. نو بس بیا ما وایي چې اوس وکیل خانه کور ته واپس لاړ شه. نو کور ته واپس رالم او دا خبره چې کارډونه مې هم راواغېستله او تړم ځان تړم وړه دی مچ وه که نه وي ځان وتړه. نو بس دلته به ځان تړی، امریکا ته تړلی به ګرځې که نه، لکه څنګه چې بغیر تړلو خو چې کوم دی نو که ته ګرځې بیا خو کیسه خرابه ده. ځان باسې ته ځان په خپله تړی که نه. نو نور ځینو کې خلک تا به خلک تړي خو په امریکا کې به ځان په خپله تړی. شي خو رپي را رپي مطلب دا سمبدي کو کې چې موبایل مې لګولی نور څه نه یادوم، تاسو به چې څه شی رپي را رپي زه ورو ورو وړاندې کېږو. د لارې کوڅې خو تاسو لیدلي، ګپ شپ هم لګو، خبرې اترې به هم کوو. دې وخت کې د امریکا ورجینیا ریاست ووډ برج نومې ښار، د ووډ برج زړه څه ده چې لیک ریج ویلې کېږي او ډېره چې کوم دی زموږ د ملګري خبره د خپل اسمان کور که نه هغه علاقه ده او بس ور روان یو. نو ځای چې ځو چکرې به مو وخو، ګپې به مو لګو او دا خبره ما خو څه کار دی، د هغې پسې ور روان یم او دا خبره نو بس کیسې کاتې به هم کوو په لاره باندې، تا سره اوسئ. نو بس اوس خو داسې شو، نور هم داسې کوو چې تاسو ته د ګاډي دغه نه ښکاري کېږي یا سمبدي کو تاسو د ګاډي نه وینئ. نو خو زه ډېر زیات زوم ان شوم خو بیا هم لس دا سکول زون دی، نو دې ځای کې سپیډ لیمټ لږ کم وي که نه. دا اصل کې 45 میله د یوې ګنټې په رفتار سره دی. خو انیوې زما چې کوم ځای ته تګ دی نو هغه ځای ته وایي چې ته به 10:30 بجو له رارسې، زه به 10 منټه راپاسه چې کوم دی نو 10 ته ورسم. او که خیال وکړئ نو بس خزان دی، ونې پاڼه چې کوم دی موږ ته خو ډېر ښکلې ښکاري، تاسو ته بعضې ګډې وړې ښکاري، خو دلته چې کوم دی نو ونو پاڼې سرې کړې، زیړې کړې او هغه خبره چې کوم دی رنګونه یې بدل کړي دي. او د امریکا ورجینیا ریاست هغه ریاستونو کې دی چېرته چې خلک چې کوم دی نو د خزان د کتو دپاره هم د امریکا د ګوټ نه بیا د نړۍ د ګوټ نه راځي او دلته دا خزان ګوري که نه. او تاسو ته خو شاعران وي خزانه راشه دی باغ ګل نه ورېږي، دا دپاره ویډیو کې وایم که تاسو خیال کړي. خو زه نه یم پرې، خیر خو شاعر به چې کوم دی خفه و ځکه چې زړه به یې مات شوی و. شاید چې زړه مات شي ځینې شاعران یادوم، هغې ځانان بیا وایي چې دنیا دې خدای روانه کړي. نو خیر داسې نه ده. انیوې نو بس دغه کیسې دي، خبرې اترې به کوو، په چا نیوکې هم نه کوو، په چا پسې چې کوم دی نو خبرې هم نه کوو. او مقصد چې کوم دی نو د معلوماتو نه دی، د لیدو او نه لیدو نه دی. او تاسو به وینئ نور بالکل مخامخ دی، بالکل موږ ته چې کوم دی د اوږې نه څادر کوز کړی دی، سترګو ته رانه ننوځي. نو بس خو زه انیوې موږ ورته مخامخ روان یو، باید چې موږ دې بل طرف ته تللي وي که نه نور ته ولې مخامخ روان دا زموږ ګناه ده. وی چې ټیلیګراف ما روډ ته ور وړه، دغه څو دا خو مې نیول دی، بیا دې نه پس به چې کوم دی وي ټیلیګراف ته ور وړه. موږ اوس څو شېبو کې هایوې ته ورپو شو، که الله کړې خیر وي رش نه نو دا خبره نو هر څه به ټیک ټاک وي. زه اشاره هم زموږ د قسمته اشارې سرې کېږي، یو اشارې نه راوړو بلې ته ورړېږو، بلې نه ورړېږو بلې ته ورړېږو. ځه انیوې ما پکې ځان له په لاره لږ څو شېبې وړاندې کافي هم راواغسته، خو کافي ډېره ګرمه ده. نو دا خبره چې دوکان والا $12 هم ولګول اخره سره، د $40 هم تیل واچولو. کافی نه مې ګوټ کو، الله مې نصیب کړي ماشاءالله راته ووایه زه به ځان نظره کېږم. ډېرو یو ملګري مې پیدا کړی هغه نظر دم اچوي، هغه چې ټلیفون وکړم که نه نو به چې ما باندې دم اچوي ټرکي مکي کوي، وي تا باندې چې کوم دی نو ډېر زیات نظر دی که نه، چې په ما باندې نظر کوم دی ډانلډ ټرمپ د نظره نه شو، نواز شریف د نظره نه شو که نه. موږ سره څه دي چې موږ د نظره کېږو. دغه یو د بینک ګاډی دی راسره، دغه یو د بینک کور دی که نه. او دا خبره چې کوم دی نو زه یم یو څو پاره میچر ګوټي دي را سره نور خو څه نشته دی، بس الله خیر. یو بوډۍ مور هم ده که نه، هغه مونږ کرني خوشحاله چې تنګېږي نابېله کیسه ده. وي ته یې نه کور کې زه تنګېږم، بس هغلته زما نور وروڼو خویندو سره خوشحالي. خو زه یې نه وې مړه الله مالک دی، خدای دې خوشحاله لري، مونږ به ورځو راځو که نه که نه. دا خبره چې کوم دی نو تاسو خو پته ده مور از مور، لکه بس خیال ساتل پکار دي. نو انیوې دغه کیسې خو ځان لدي. اوس په دې خوا ټیلیګراف روډ ته ور وړو او په دې ځای به ورته شو لیټس سی که نه. په دې
لارې بوتلو که نه د خو بعضې وخت د نیویګیټر زما ملګري دي هغوی د پنسلوینیا نه راغلي دي پنسلوینیا هغوی ته چې کوم دی نو تقریبا 15 نیمې غنټې لاره وه او هغوی رسېدلي دي او زه چې کوم دی نو ما ته د یوې نیمې غنټې لاره کوم سړی چې نږدې کوم ځای سره پاتې کېږي دی اکثر لیټ وي که نه No, I'm the closest, yeah, I'm the biggest example. ده غد مثال یې مګر مثال دیکر فرمایي نه مثال دیکر واضح کرے سوري فرمایي نه استادان فرمایي مرمایي نه کې هغه وای هغه بیا ډنډې وسري دلاره ته خو ګورې کنه کدي موبایل اکثر پر کوم چې تاسو موبایل ما غلط لګول مړه تاسو به موای چې دا څنګه کې سره خو خیر لاره تنګه ده نو چې تا یو بل ګاډي لرونو تامبو نو دړو باندې د شپږ 15 منټه او 2 سکند او 3 سکند تاسو نه زبخنه غواړم دغه چې ما موبایل سر کته کړو نو اوس مې ول سر برکو تاسو ته واضح ښکاری خو نور ډېر تیز دی نور چې کوم دی کوم دی نور ته شاکو کنه بیا به نور خبرې کوو ایوه ته ورکوزیګو دا اوس چې مونږ کومه علاقه کیو نو دا چې کوم دی نو دا په وډ برج کې راځي د ورجینیا ریاست او دا ډېر مشهور ځای دی مشهور ځای سره پاره دا د خپل د یو مال دی چې پوټامیک میلز ویل کیږي د دې میلز د پاره یا د پوټامیک د پاره د سټورونو د پاره کوم چې فیکټری شاپس دي یا دکانونه دي د دې لپاره چې کوم دی نو هم د ورجینیا ډي سي او میریلینډ خلک راځي او شاپینګ پکې کوي او دی ولا دوکې دړاکې ورکوي د روپې شی او ته په 2 روپې کې موږ پیسې لګولې 10 روپې ته کمې دغه ته کم نه 20% اف نو بس باغې کې هم د ډېرې پیسې وګټي بس دغه دوکې دړاکې یو خلار واشنگټن ته تلل موږ زو ریچمنډ ته تاسو ته ما ویلو د ویډیو په شروع کې چې موږ زو د امریکا ورجینیا ریاست سرخار ریچمنډ ته کم چې نږدې دی وخت کې ماته تقریبا 3 میله خي او یو غنټه او 14 منټه سفر دی وته موږ هایوې 95 کم چې سویل اړخته یعنی ساوث اړخته یا ساوث جنوب متځنی خلک وي هغه اړخته روانه ده نو نور پریواته چې وته وي یو نور خاطی یو نور پریواتی ګر موږ ګوره مختلفو طریقو سره وی کم طرف ته وی قبلې طرف ته یا چې کم دی نور خاطه طرف ته یا نور پریواته طرف ته یا چې کم دی سویل اړخته یا جنوب اړخته یا ساوث اړخته څومره نمونه دي او دې ته چې کم دی جدا ټول ټکی تاسو درځین دي ته وکیبلری وي نه کوم چې موږ سره ډیره کم ده نو دا اوس موږ هایوې 95 تر اکو شو دلته سپیډ لیمټ چې کم دی نو سوري ها هایوې 95 سپیډ لیمټ ماته وایي چې دی وخت کې 80 میله د یوې غنټې پر رفتار سره دی او زه روان او یا میله یو کم دوه کم او یا میله په د یوې غنټې پر رفتار سره سم نو زه زبرورو ټپ ټپ بکو او ټپ 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 پر صفانی دي کسه شي دی څنګه مې ملګرو لمم د ما ملګری ما سره د شرمېږي دي خبرې نه کوي د ستړی شم چې ما سره لګي خبرې کوي خو بس او کدا خبرې تاسو دی وره دي کې بلا غب ته او نه لګي غب شپېلې خو وخه نو شپېلې نو زه صحیح ده نو ضرور بزو او ایکسپریس لین خو باندې هغه طرفه ده او ما اصل کې د موبایل چې کوم په سمبدیکو کې لګولې نو دا سمبدیکو رو پیرا نو ما په لاس نیولم دی وسره مې چې تاسو ته ویډیو کلیر راشي او د دې نه سوشي بو کې دا ډیل سیټي شو نه ډېر خلک د دې علاقې کې پاتې کېږي ته زموږ ډېر زیات افغانان رونه خويندې نه په دې لارو اکثر روانې زی ویډیوګانې ګورم د سړکونو لاګي ډېرې ویډیوګانې جوړې کړې دي تاسو به هم یاد ساتئ والله چې کم دی نو بس لوبه روانه ده او دې طرف ته چې کم دی تاسو چې زین دا ساوث طرف ته ریچمنډ ته بیا نارت او ساوث کیرولینا سویلي کیرولینا جنوب شمالي کیرولینا جورجیا فلوریډا نه ټینسی دا ټول سټیټونه تر کیلیفورنیا پورې دا لار تللی ده کوم چې تقریبا 2300 میله لار ده په کیلومتر کې به تاسو به ځان ته په ګوګل ماما کې وګورئ چې کیلومتر کې څومره جوړیږي کم سے کم 3.5 یا 15,000 یا 6,000 کیلومتر جوړیږي که څنګه غلط یم نو بیا مړ ټیک کې ځنه استادان پکې شته نو بس زوبه رو بزو او خبره ترې وکړو دا اوس خي اړخته چې راځي نو دا وګوره چې ټرک وې سټیشن دی ویټ سټیشن دی چې کوم ټرکونه زی نو هغه وزن کیږي چې دغه سب سامان دی سکی سي دي نه دا څنګه چې بس روان دي او نن سبا حالات هم ډېر ټایټ دي دا دی جی ام سی کو چې کنه نیوجرسي نه راغلی له خیره سره او ټسلا ما د ورجینیا تاسو کو زیاتره ګاډي ګورئ ته دغه دی دا ورجینیا لایسنس پلیټ دی ځکه چې موږ په ورجینیا کې یو کنه دا خبره ورجینیا نه خو دا خبره ریلوی سټیټ ته تاسو سوچ کوه صرف چې کم دی نو سرخار ته سرخار چې یادو په پوره سرخار لکه څنګه چې تاسو چې کم دی نو په زبتاسو په دغه کې یاد کړم په پاکستان کې چې خیبر پختونخوا ده چې تاسو کې پی کې وایي څوک ته کې پی وایي څوک ته کې پی کې وایي نه which is not good خو بیا هم still مونږ یې وایو نو دا خبره د کې پی کې یا د خیبر پختونخوا یا د کې پی سرخار چې کم دی نو هغه پیښور د څوک ته پېښور وایي څوک ته د پیښور وایي نو پیښور چې کم دی
نو پیښور دی دغه شانتي د امریکا د ورجینیا ریاست څنګه چې یو سټیټ دی د هغې سرښار ریچمنډ دی یعنې د دې سرکاري چې کوم افسران دي یا سرکاري چې کوم واګي چا سره دي د هغې دفترونه هغه په ریچمنډ کې دي ریچمنډ چې کوم دی نو ځای نوم دی اوس دې وخت کې مونږ چې کوم دی نو ډمفریز یو علاقه ده هغې ته داخلیږو بیا ورپسې مناسس ته اوس مناسس دی مناسس د ډمفریز دی ډمفریز نه پس چې کوم دی نو بیا د سټیفورډ دی سټیفورډ نه پس بیا چې کوم دی نو فرډزبرګ بیا ایشلینډ نه پس بیا مونږ ریچمنډ ته ځو او ریچمنډ هغه ځای دی چېرته چې په لویه کچه باندې زمونږ پښتانه او افغانان هم پاتې کېږي کاروبارونه یې دي روزګارونه یې دي که نه او دا نوې افغانان چې کوم راغلي دي اوس په دې وروستو کې کلونو کې نو هغه هم هلته کې ډپلویډ کړي شوي دي یا پلیس کړي شوي دي یا ورته چې کوم دی نو کورونه یا ځایونه اخیستلي شوي دي هلته کې هم ډېر زیات په لویه شمېره کې دي څومره چې ما کتلي دي یا څومره زه اورم یا څومره ما لیدلي دي نو څو خلکو سره خبرې اترې کوم نو بس دغه لاره ده تاسو یې تماشه کوئ دغه سړک دی د ګاډو دا بیشي به وینئ بیشي مطلب شاته به چې کوم طرفونه دي که نه بانټونه نورې کیسې به کوو مخامخ چې دا سمبدیکو ښکاري سمبدیکو خو ته ځکه وایم داسې چې دنګه غونته میناره غونته ښکاري دا چې کوم دی نو دا مرین کروپ دغه دی که نه مرین کروپ دا څه چې ورته وایي دا میوزیم دی که نه ملګرو شاتنی ملګری چې ناست دی هغه ته وایي یس یا نو کې جواب راکړه یس اوکې ساري وخوځو نه کوي خبرې نه کوي ته بس چې کوم دی دړی سر خځي خو چټاکې چې به نه خوځي څه وکړو مجبوري ده سوچ کوي یاره نو بس بله کارخانه لوځي نو څه به ووایي او دې نه مخکې چې کوم دی دلته کې یو بیس دی د آرمي یا د پوځیانو بیس دی هغې ته کوانټیکو بیس وي پکې کې زیاتره فلمونه هم جوړ شوي دي زیاتره خو نه خیر د انډیا یو فلم پکې جوړ شوی داسې وه که نه هغه دغه چې پکې هغه جینۍ څه نوم دی هغه امریکني هلک سره چې واده کړی دی اجانلي ورسره څه نه دی ورکه ما ته به رایاد شي که نه هغه د پرینکا چوپړه ماسي چې وه که نه هغې ورسره واده کړی د بالیوډ د هالیوډ فلم و هغه فلم پکې جوړ شوی دی په کوانټیکو بیس کې هغې پکې کار کړو نو سپیډ لیمټ 65 دی خو زموږ د مخکې سړی چې کم دی چې د سخر کره سخر د کور نه خپل کور نه چې کم دی نو صحیح ورته سخر کور خپل کور ته روان دی او یا نه سخر کره روان دی چې کور والا پیک کړي تاریخ بدلی د طیرني خبره زموږ ملګري خبره اختر کې ورپسې تللی یم اختر کې ما ته وایي اختر کې زه پاکستان ته درغلی یم یو څو کاله مخکې نو لوی اختر و نو طیرني زما ملګری دی کلاس فیلو مې دی نو هغه راته وایي چې وکیل خانه پروګرام ستا په دغه کې مونږ کړی تر امریکې نه راغلی نو کې به نو ګپې شپې به ولګو او نور ملګري مو ستا دپاره راغونډېږي او مونږ هسې به راغونډېږو خو دېونه سپیشل ستا دپاره راغونډېږو نو ته به راشې نو ما نو وبخې موبایل سپیا که شو راپرېوته ما هغه موبایل نیولی اوس به نه لګي ما ته کور لرې کړو لکه دې ته کور ما اچولو نو هغې ډمبک ډومبک کړو نو انیوې طیرلي کیسه مې ته کوله نو طیرلي ما ته چې ته به راځې خامخا نو ما ورته ویې زه به درشم صحیح ده بس ما سره خو چې کوم دی موږ چې په وطن ته درشو نو موږ ګاډی هم نشو چلولی هلته کې یریږو او څوک هم جیب کې وانه چي که نه ځان سره $200-300 دروړلي هغه رانه څوک ونه خوري بې ځایه که نه بلا خطرې وي بلا مسلې وي نو خو تاسو پوه یې که نه چې څه کیسې دي هلته کې نو بس نو ما یو ګاډي والا ته ووایي مې ورته ما پسې راشي ما به بوځې که نه خو پته نشته هغه ګاډي والا ته ما هسې ما ته غوسه و یو څو ورځې مخکې ما ځان سره سوات ته بوتلې ما ځپلې راځپلې و که نه هلته ما هغه جدا کمره اخیستې وه هغه پلار شوی و مونږ ته بس بیسیکلي سمپل خبره دا ده خو د اختر پر هغه ما ته بس په دروغ وایي زه ناجوړه یم رانغې راپسې ما ته هلته وویل مې دغه شان ما سره خو ګاډي نشته زه به درځمه څنګه که نه دهلي ما ته ویل که دا ټوله لګه خو تا له راځي زه تا پسې درځم هغه عاجز د ثوابۍ نه ما پسې مردان ته راغی که نه دا اختر په زبرګ رز باندې یو کیسې داري چې کوم دی نو مازدیګر ټایم و قربانۍ غوښې مخکې هم سنبالې کړې وې او انیوې طیرلي چې ما پسې راغې نو بس روانو په لاره خو زمونږ نه مخکې ته دا یو ګاډی روانه دغه شانتې که نه چې یو ګاډی روانه نو بس هغه نه لاره ورکوله نو طیرلي ما ته دې نیټه بدلي وایي هغه څنګه وایي دې سخر کره روان دی ښځې پسې هغه راولي خو دې وایي چې دا ټایم لږ زیات تېر شي زه هم تاسو ته وایم چې دا ګاډی زمونږ نه مخکې روان و بس هغه هم نیټه بدلوله مونږ سټیفورډ چې کوم ښار دی د ورجینیا نه بس هغې ته ور داخلېږو یو میل کې هغه دی 140 اگزیټ دی دا ټول خلک چې کوم دی نو چې روان دي دا سبا او بل سبا 2 ورځې چوټیانې دي د خلکو نو زیاتره پکې خلکو چې کوم دی RVs چې کوم چې ریزیډنشل ویکل وي هغه روان کړي مثال په توګه چې کوم دی اوس وکې دغه یو ګاډی روان هم دی دغه RV دی هغه کور هغه ګاډی چې په هغې کې دننه بیډروم هم وي کټ هم پکې وي کچن هم پکې وي لکه مثال په توګه دغه تور موټر سایکل چې ورته تړلی کور کې بند دغه RV دی داسې غټ غټ ګاډي را روان دي غټ غټ ګاډي ور روان دي خلک دې خوا چې کوم دی نو مطلب دا دی څوک کیمپینګ له ځي څوک چې کوم دی نو
بس په روډ ټریپونو باندې دي خلک ګرځي چکرې وهي زیاتره د باباګان دي باباګان دي ځکه چې دوی په ټول عمر کې خو ځوانۍ کې خو دوی په ځان پیسې لګول نه دي وخت ورته پته ولګي چې اوس خو چې کوم نه کیسه بدله ده نو بس بیا هغه پیسې لګول غواړي او چکرې وهل غواړي نو بس دا خبره چې چکرې او دار ځوانۍ کې خوند کې خو هغه ټایم کې مونږ بس په دې دغه کې چې مونږ وایو چې دنیا نه خپې را چاپېره کړي او دنیا نه خپې نه را چاپېره کېږي ځکه دا وړې وړې خپې دي دا چې کټ نه هم را چاپېره کړي نو غټه خبره ده که نه که څنګه نو همدغه شانتې ده وي نو بس د اوږد کلمې ته وګوره دغه سړکونه یې دغه شانتې پراته دي او دا سړکونه چې کوم دی د خلکو ژوندونو کې د خلکو کارونو کې د خلکو روزګارونو کې برکت هم اچي او هغې ته اساني هم او دا اوس وګوره دې وخت کې مونږ بس سټیفورډ خو داخل کړو په فریډزبرګ ته داخلېږو او په دې لاره تاسو ما بوتلي ما تاسو سره په دې باندې لایف خبرې کړې دي خو بیا هم زه غواړم چې وخت په وخت د لارې تاسو در یادې کړم که دلته امریکې ته راشئ چې روکېږئ نه لار دنه نه خطا کېږي ما پسې ګرځئ نه دلته هر دویم کس راشي وکیل خان وي تا سره ملاوېږم څوک وي ځای مې پکار دی څوک وي پلانې چل مې پکار دی څوک وي وکیل خان نه چې دا تپوس وکړي چې وکیل خان ستا کارخانې دي ستا جهازونه الوزي که نه ستا کشتۍ دي ستا چې کوم دی نو سخرګنۍ مالداره ده ستا پلار مالدار او که نه یا تا باندې چې کوم دی نو چې د مالدار وروڼه خویندې دي هغه در باندې مهربانې دي که نه یا څه بل څه کیسه ده ته کیس نو دغه تپوس نه دی کړی چې وکیل خان چې کوم دی نو د پولې پړک ته ناست دی که نه پولې روتان کې مونږ یې خوله کې ور واچو او 3 ورځې بیا په هغې ګزاره کړو نو چا دا تپوس ونه کړو خو خپل غمونه بله ذات یو کس ټلیفون وکړو نو ما ته یې وویل ما وله زه دغه کې وم بهر وم مزدورۍ له تللی وم څنګه چې تاسو مزدورۍ له ځای کراچۍ ته اسلام آباد ته لاهور ته که نه یا چې کوم دی نو پولې پورې غاړې ښاریو علاقو ته ځئ نو مطلب دا دی نو دلته کې په امریکا کې زم دغه شانتې مزدورۍ له کله یو خوا ځم کله بل خوا ځم کوم ځای کې چې ما ته کار میلاوېږي زه هغې له ځم جاب زما روزګار داسې دی نو لکه دیړمار یم چې کار وکړم خو پیسې راکړي چې کار ونه کړم پیسې نشته دی دغه کیسه ده نو په دغه بنیاد باندې چې کوم تلم نو یو کس راته ټلیفون نه کړو نو ما ولې 2-3 ورځې شوې پکې په اخري میسج راته دا وکړه که ډېر په سخت طبیعت ما ته وي دا خو چې کوم دی ته په ویډیوګانو کې یو شانتې خبرې کوې او په اوس چاله جواب نه ورکوې دا به ډېر زیات افسوس وي نو مې نه اخلم ډېر ښه سړی دی که نه اوس امریکې ته هم را روان دی نو ته خو خیر یې نه وي هغه په مصیبت کې او مسله کې هغه ته څه هیلپ پکار و بعضې وخت چې سړی په مسله کې نو هغه بیا غواړي چې هغه ته زیاته توجه ورکړي شي باید پکار هم داسې ده نو خپه کېده رانه بیا مې میسج ور په روانه کې موله جواب ورکړ مې دا 2-3 ورځې سفر کې وم او زما خو ژوند په سړک باندې تېرېږي زیاتره که نه نو بس دا خبره دغه کیسې دي دې وخت کې مونږ سټیفورډ چې کوم ایرپورټ دی نو هغه ایګزټ سره روان یو او سنټرپورټ ته که څه شی دی بس هغه کیسې سره او په دغه ګاډي د ګاډو د شاګانې بانټې به تاسو وینئ چا به نمبر پلیټ یې وینئ موږ به شیشو کې ولا چا پوزې وینو نور خو څه نشته مخامخ شیشې چې ورته راښکاره شي نو هغه ماسي ته خیال ماسي خو ویښته کوله وکړه که نه سپکې پکې شوې وې که څنګه چل دی خیال مو وته ویښتې ښکلي ماسي چې کوم دی نو بس ویښتو کې لاس ماس وځانله بس څه وکړو مجبوري ده نو دا خبره چې خدای دې ولا څوک ورکړي چې په ویښتو کې ولا لاس ووهي نو ماسي خفه نه وي که نه او که نه څه پوه شوئ دا اوس کلپیپر اینډ فریډزبرګ ته چې کوم دی نو ښي اړخ ته لار ته دی دا مونږ ته وایي چې نیغ لاړ شئ نو ریچمنډ ماما دی دا مو چې کوم دی نو آروي دی دا تور ګاډی چې روان دی دې کې چې کوم دی نو دننه کمرې دي کور دی کیسې دي کاکا ورته ناست و کاکا خو داسې ګړۍ اچولې وه تپوس یې مه کوه ښکلې ګړۍ اچولې وه بس مونږ به داسې سیده ځو او وي سیده جاو دې ګوټ سره راتاو مخامخ خونور دی بخښنه غواړم خو کیسه داره چې کوم دی مونږ ته اوس هم تقریبا 50 میله لار پاتې ده کوم چې 50 د ترې خیال دی اوس چې کوم دی مونږ سپېمې ته رانږدې کېږي لکه خواشه خدای والي که نه د ټریل ګاډي مخې ته راشه مونږ غریبي ده نو 50 منټه لار ده او تاسو به دغه خلک وینئ لګیا دي مصروفه دي بس هر سړی په سفر کې دی او دلته دې وخت کې 20 منټه کم 10 بجې شوي دي د سهارې 20 منټه کم 10 بجې دي دا اوس واقع چې کوم دی بل ګاډی روان دی او دغه په کې څه فوډ ټرک مو ټرک دی که څنګه چلي ګاډی ماړی ته جوړه کړې ده او ما سره زما ملګري موده شو که نه هغې ته هم خوب ورغی بس یو وکیل خان دی چې ویښ ته خرج ده تاسو ما سره یې په یوازې مې مه پرېږدئ نن سبا تاسو خو چې کوم دی نو په ټیک ټاک میکټاک ډېرې ګورئ فیسبوک نه ګورئ خو مونږ هغه اولډ سکول یو مونږ تاسو ته فیسبوک باندې ویډیوګانې جوړو او دا خیر زه ټیک ټاک ته م اچوم خو انیوې ټیک ټاک ته تاسو چې کوم دی نو که ټیک ټاک باندې ویډیوګانې ګورئ زما د ټیک ټاک اکاونټ د وکیل خان یم WAKILKHANYAM دې نوم باندې دی نو هلکه په خولې مې داسې دغه شو په دې
خوله مې داسې ککه غونته شوه د انګریزي ویلو سره او که نه هماغه یو ملګری په خوب کې خاندي نو سوچ کوې ادي ته وګوره دا خپل ملګري به تا ته ترخه میلاوم به مو سره ورځ که خیري که الله کړي خیري نو که څنګه زله یو کې دا پکې زما بیسټ فرینډ دی دا نو صحیح ده یو وړه غونته بله ده سندره خو تاسو پېژنئ سندرې نو بس هغې اوده دي ټول اوده دي دا ورته ته خو پکې جاروګان راغلي دا اوس د انټرنیشنل صفایي والا دی که څنګه چل دې ملکونه صفا کوي لکه بلا سامان یې پکې لګوي تره ځان سره چاچي م کېنولې وه او ورسره ناسته وه مخې ته هم سمه پوره ګورنره وه کپ یې لاس کې نیولې وه هغه خبره چې کوم دی نو غټ ستوري والا ګوتمۍ مې اچولې وه ما ورته خبره غور وکړه ستاسو دپاره تاسو یې نه وینئ زه ستاسو ته څه کویم که ستاسو په سترګه ورته ګورم او ما ته پته تاسو چې کوم دی کاکا لیدل نه غواړئ د چاچي ګوته لیدل غواړئ کافي مې م یخه شوه تاسو سره په خبرو کې مې ځان له مې چې کوم دی نو کلچې م راغستې وې ورسره زه دلته په امریکا کې ورته ډونټ وایي که نه او کلچه خوږی نو مې زه کلچه نه خورم او دا خبره کافي وي ځان له به چای نه ګوټ کوم او هسې م چې کوم دی نو مې مونږه کیسې ټولې ګډې وډې ټرک وال ته خیال ټرک وال ته خو څوک کلیوال ناست دی له خیره سره کلي ته ټلیفون هم مې لو کړی دی ماشوم هلک وه چې زه یاره خو بس څه به وي بله مې یو ویډیو کتلی وي په امریکا کې د امریکې د 70 نه زیات خلک ټرک ډرایوران پیسې کوي ټرک ډرایوران تاسو خبر یې هغه عاجزانان چې کوم دی نو د کور نه ووه اته اتۀ ورځې بهر وي او چې راشي واپس د میاشتې $5,000 ګټي هغې کې هم د ټیکسونه یو څه بل څه کټ کې 3,000 ورته نه پاتې کېږي نو خدای ته وګوره غلط بیاني مه کوئ یو خو ګوره دا بلاګونه که په انګریزان په ویډیوګانو کې دروغ وایي نو هغې ویلي شي هغې ترقي کړې ده مونږ لا ترقي نه ده کړې مونږ اوسه پورې چې کم دی نو صحیح وته کیسې ټولې ګډې وړې یو بل ته کنځلې کوو په ویډیوګانو کې یو بل بېعزتي کوو چا ته وایو چې کم دی نو فلانې پنشمنټ وکړه چا ته عجیبه سیسټم روان دی که نه نو دغه کیسو دپاره مونږ په دې کیسو کاتو کې نو غلط بیاني چرې مه کوئ په خپلو ویډیوګانو کې صحیح حقیقت خبره کوه کم سے کم چې سړي صحیح انفارمیشن خلکو ته ملاوي سپاټسلوینیا ته مونږ داخلېږو سپاټسلوینیا هم چې کم دی نو دلته هم ډېر زیات پښتانه او افغانان پاتې کېږي په لویه شمېره کې مخامخ نور دی نه پوهېږم چې تاسو ته په علاقه خو نه ښکاري خو سړک دی دلته سړکونه زیاتره چې کم دی نو دوی کوشش کوي چې دا ښکاري راښکاري نه چې خلک نظارې نه کوي یو خوا بل خوا ګوري راګوري نه تماشې نه کوي دا خلک هم ډېر تماشیان دي دلته پولیس ګاډي ولاړ دي او د تماشا کې لږ ورته په مزه شي دا پولیس ولې ولاړ دی نو ټول ټریفک ورسره جیم شي په ځای باندې ودرېږي نو دوی د تماشو شیزونه کم کړي دي نو ځکه چې خلک یو خوا بل خوا ګوري بیا اکسیډنټونه کېږي او بدې پیښې کېږي په امریکا کې ډېر زیات اکسیډنټونه کېږي خو په هغه اکسیډنټونو کې مرګ جوړه ډېره کمه کېږي ځکه چې دلته چې کم دی نو قانون تا ته چې کوم ګاډي جوړېږي نو د هغې سیفټي ډېره زیاته دغه کېږي دلته چې اکسیډنټ وشي او څوک پکې مړه شي نو اول دا ګوري چې په دې ګاډي کې ایر بیګ چې کوم لګېدلی هغه ډپلوی شوی پاکستان کې نوې کارولې راځي هغې کې ایر بیګ یې نه داسې ما اورېدلي دي کېدای شي اوس پکې راځي خو مخکې به نه راتلې نو ایر بیګ چې نه نو تا چې کوم دی ته ډایرکټ لاړ شي چې کوم دی لکه چې وجنګېږي لکه چې ګټې له سر راوباغې لکه ریکارډ واخلې که نه نو هغه خبره تاسو نه در کومه دغه شي صحیح وته نو چې ایر بیګ ډپلوی نه شي نو بیا پکې خلکو سرونه ماچي سر چې ولګي نو او بل باقي پاتې خلک هلته سیټ بیلټ یې نه اچي اوس خو کېدای شي چې د مونږ چې کوم دی نو موټر وی دا موټر وی باندې چې کوم دی بیا موټر وی پولیس ګرځي موږ ډب مسلمانان دي له خیره سره دا هغه چې کوم دی ډب ته لرې کړو قسم دی چې کوم دی ټول به وي چې مونږ نه یو هغه میراوس ماما مې ویل دا بله خدای دې وبخښي سره د خاورو سره یو جومات ته سړی سره تورې راننوته وي توره ورسره وي اواز وکړي څوک در کې مسلمان دی وي ټولو سرونه لاندې کړي هېچا غږ نه کوه چې زه مسلمان یم که نه نو بس وي هغه یو پکې وي زموږ د امام صاحب مسلمان دی هغه ورته وایي زه مسلمان یم زه مسلمان دی هغه دې راپاسه که نه وایي ته مسلمان هغه امام صاحب یې بوته وایي چې بویې ته ویل ته چې ولاړو ورته وایي چې دا لال کا که نه نو دا خبره چې دا لال که چې هغه یې لال کړی اوس بیا راغی بیا راغی اوس خو توره یې ځان سره وړه په هغې باندې خو وینه هم لګېدلې وه نو بیا یې اواز وایي څوک مسلمان درکې اواز کوي شبې کم یو مسلمان دی نو هغې خلکو چې تورې ته کتل چې په دې خو وینه هم لګی شي امام صاحب یې خو ته وخېجو لالې کوم زمونږ نمبر دی یا یې ورته قرآن کو که زه مسلمان یم الله دې راته معافي وکړي خدای مې د ګناهګارۍ نه زمونږ دغه ایمانونه دي پوه شوې چې کوم دی نو زما مطلب دا دی مقصد مې د خبرې دغه ټوکه کول نه دي مونږ مذهب ډېر زیات سپېڅلی دی په دې کې ډېر ښه خلک چې کوم دی نو په خپل مذهب په خپل کړو وړو باندې کلک ولاړ دي
او دا خبره مونږ ډېر چې کوم دی کمزور ایمان والم شته که نه الله دې راته معافي وکړي خدای هم دې ګناهګاري نه او خدای هم دې چې کوم دی نو بس دا خبره د جنتونو مالکان کي هم په دې دنیا هم په هغه دنیا څه پوه شوې دا کومې دعاګانې چې تاسو ته ما وکړې دومره به تاسو نیاګانې هم نه کړي نیاګانې خو دعاګانې هم ډېرې کوي او خیرې هم ډېرې کوي زمونږ یو خپل نو هغه زمونږ کلي کې ولکو نو هغه د ماما نه چې کوم دی نو ټوپۍ پټې کړې وې ټوپۍ پټې کړې ټوپۍ چې که دغه ماما به ټوپۍ خرڅو دا خولۍ چې ورته وایي که نه نو وخیا بل موبایل رانه پرېوته کوم چې په کوم باندې زه خبرې کوم نو انیوې نو ماما به د ټوپو یا د خولو کاروبار کوم نو بس دی به اصل کې خپل کور کې چې کوم دی برواني مانی کول نو دی ماما راوستی ځان سره بیا پاتې کو بیا به دکان ته به بوته ځان سره هلته کې دکان کې به دا خولې او دا به ورسره خرڅولې سمدمو خو دا هلک چې کوم دی انټرنیشنل غل انټرنیشنل غل داسې چې دته به روپۍ میلاوي د روپۍ سره به وتښتېده چې بیا به راغی نو نیه ژوندی وه نو بس چې ته نو مور نیا ته وي چې ماما ته وي چې ماما نن خو چې کوم داسې د پلانې ورځ ده په نن ورځ باندې کار مصروف وي تا چې کوم مال راوړې ټول دکان ته وړو خرڅ به بس ماما ورته ټول سامان په سایکل تړلی چې دا اوس د دکان ته زه درځم ته دکان پرانځه بس د هېڅ نه کړي سره سایکله او سره ټوپو هغه پنډونه چې کوم دی نو بس تخېجولي دی تښتېدلی دی چې تښتېدلی دی بس دا ټوپۍ چې ته په دکانونو خرڅې کړي د غلا په بیه باندې او کیسه داسې شوې ده چې سموده پس چې کوم دی پیسې ختمې کړي واپس راغلی دی چې واپس راغلی نو بس ماما ورته چې ټوپۍ یې چېرته خرڅې کړي خو ټوپۍ نه ورکولې بس مونږ له په حجره کې په ګوتو راغی مونږ ورته یې لخه چېرته تللی هغه ویله لاهور ته تللی ما پیسې 3000 روپو مې خرڅې کړې او ټوپۍ کم سے کم دغه وخت کې د 1500 روپو وې ته په 3000 روپۍ خرڅې کړې وې بس لړم هلته په سینما کې پلانې فلم وکتو پلانې فلم مې وکتو که نه دا چلو شو هغه چلو شو کیسې کوله خو دا چې چل دی چې کوم دی نو بس مونږ ورته یې راکړه مې هغه دا خو هغه نیا چې کوم دی ډېر عبادتونه هم کوي او خیرې به ته وکړي ما ته یې خیرې خو یې کړې وې مې هغه څنګه ویل چې ټوپۍ مې بس ته وخېجولې هغه وخت به را بسونه وکړه دا راکټ بسونه وچلېدله کوم چې اوس باډه بیرې ته صرف چلېږي بل ځای ته نه نو هغه چې کوم دی نو هغه راکټ بسونه نو بس وي چې بنډونه مې وخېجو سره سایکل وي چې هلته ورسېدم هغه بس سټاپ ته مردان ته راورسېدم وی کلندر ته مې وی چې پلانیا پنډونه راغورځوه یو پنډ یې راوویشته ما کیچ کړه و چې دوی مې راوویشته ما یې سټ له راغی سټ مې وشته کو ما وی چې بېبې خو خیرې کړې دي نیه یاد وله خپله نو مطلب مې دا دی چې نیاګانې خو دواګانې هم ډېرې کوي خو کوم دی نو که خیرې کولې بیا خیرې قبلېږي دا ټوکه مې ټول هغې پورې وکړه او خدای وکړي چې دا ټوکه هغه سړي ته ورونه رسي کوم پسې چا پسې مې کړې ده او که نه هر سړي ته خپله چاړه په اوبو کې ښکاري که نه نو انیوې نو اوس خو خیر هغه لږ سم شوی دی خو بس الله هغې سم شي سړی چې کوم دی نو چې بس مور او پلار د دنیا نه لړ شي که نه نو بس مور او پلار په ژوندانه باندې خو مونږ هسې چې کوم دی بیا مستېږي ګوره دغه د بل اروي روان دی ګوره شاته یې موټر پورې سایکل هم تړلی موټر یې مور پورې تړلی دی د بس پورې او زه به دا وګورم چې دا څوک چلي خو دا مخکنۍ یار ګاډي په مزه شو نو ما ته اوس چې کوم دی ښه یو منټ خو لاره کږه شو 2 منټه مونږ تیز رالو نو دا اوس وګوره دا ګاډی ته ښکاري شاته پورې موټر هم تړلی موټر پورې سایکل ته درمپایې پورې ځان سره روان کړي خدای والي اوبو بوتل ورته پروت دی او کافې نه ګوډ کې ما ته یې وکتل ترو السلام علیکم که نه وعلیکم سلام دی سلام مطلب دا عربی ټکي تاسو به وایئ چې مسلمان نی سلام پې ما چې خو سلام مین سلامتي و په تاسو دې وي سلامتي که نه نو زه ورته سلامتي ځکه غواړم چې داسې ونه خوري په لاره باندې که نه انسان دی نو خو به کېږي سره خو بیا هم دغه ته 2 ګاډي سواره کړي له خیره سره امریکني ګاډي دي او دی به ناجوړه یا به چې کوم دی چې ته خرڅ له بوځي شاورلیټ دی بل چې کوم دی نو بل خو راته ډاج ښکاري که نه نه ټنډراو ټویټاو نو بس دغه کیسې دي او دې سره خوا کې پیرالل بل یو روډ تېرېږي هغه خوا طرف ته چې کوم دی نو هغې ته 81 وایي تاسو به 81 ګولۍ خورئ خو دا 81 چې کوم دی نو 81 هایوې ده هغه هایوې چې کوم دی نو سیده چې ته سیده ځې که نه سیده بلکل نو لکه نو هغه کیلیفورنیا ته تللې ده او مختلف سټیټونو باندې تاسو کراس کوئ او ډېر ښکلې ښکلې لارې پکې په منځ کې راځي ځکه چې تاسو چې کوم دی نو مختلف تقریبا 15 سټیټه کراس کوئ نو ریاستونه یادوم که نه نو ډېر خوند دي مخامخ ونور دی او تیارم د تقریبا المستاذ له ما تقریبا 36 منټه ویډیو جوړه کړه او 36 منټه په یو سال لګیم خیر ته پکې بازونه مخلم خو بیا هم لګیم نو خبره د مړی ټوړې مې په خوږېدو شو تماشي یو میساج تاسو ته یا الله خیر 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 او مین آلموست ها بس کدانګلې مینو دا سپین ګاډه مې چې کوم نه په بیشي باندې والو بیشي مطلب خدا سو پوهه کنه شا غاړه مې شا به مې ولواله او دا اوس چللې هیڅ نشته واکې تماشا کوي ښه یو خو تماشا دا شروع شو چې دا 2 ګاډي ولاړ دلته کې پته نشي چې څه کی چې اسره کوشي وی دي کنه ښکار لرا کوشي وی دي یا چې کوم نه نو
بوټي اوبه کوي کنه دا یو خدا تماشه شو دې ته ولاړ دی اوس وکړي ټریفیک روان شي صرف دا خلک ولاړو دا تماشه دا دوی تاسو د تماشه دا خلک دومره تماشیان دي دا سره روان دي دي څه کوي ولې ولاړ دي سسپیشس دي کنه د سپیډ لیمټ بیا لړ ایزا ډایرکټ چې کم دینو ګاډي دغه شو کنه ودرېدل او کیسې چې کم دینو بس مونږ لیډي سمیت لاره رسي لیډي سمیت ته څه شي کنه لیډي سمیت پکې دا کوم ځای کړی دلته به ورځ راځو چک کړل لیډي سمیت کنه نو لاک سمیت او پلانې سمیت او سمیت څنګه چې زموږ ته وایي چې پلانې سړی چې کم دی نو لکه هنرمندان چې کوي دي اخر کې ورسره سمیت لګي کنه سمیت چې ورسره ولیکي نو پوه شه چې دا چې کم دی نو دې له هنر ورته نو لیډي سمیت او بیا چې کم دی نو پلانې سمیت او لاک سمیت او څنګه زموږ ته چې کم دی چمیار قصاب درزي کنه دا هنرمندان دي خو موږ سره خو قدر نشته کنه موږ دا خبر موږ ډېر بې قدره خلک یو موږ چې سړی ژوندي په ساري ګرځو تپوس نه کوو چې مړ شي بیا راته ګران شي خو دا خلک چې کم دی خپل هنرمندان خپل آرټسټان او دا خلک چې کم دی ډېرې پیسې هم ګټي هغوی چې کم دی نو ځکه نو بس اوس وینې ټریفک ښه مزیدار سموت هوار روان دی او دې خوا سره چې کم دی نو ریسټ ایریا د څه چې قیام او توغام وایي ته خیر توغام پکې نه خو قیام پکې شته که نه مطلب لړ شي خلک چې کم دی نو باترومونو ته لړ شي واشرومونو ته لړ شي او هسې ځان له چې کم دی لایټ غونته خوراک راواخلي کاکا خو چې کم دی نو د ګاډي سره زیاتې کړه پاسې پې بوجۍ تړلی ده ته وګوره پاسې روان دی موبایل وړه نو بس څه پکې یار خدای رحمت زموږ مل شي دې وخت کې سپیډ لیمټ چې کم دی نو او یا میله د 1 غنټې په رفتار سره دی او موږ ته چې کومه لار پاتې ده نو اوس هم تقریبا د نیم ساعت لاره پاتې ده نیم ساعت مطلب دا دی چې 11 منټه او 2 میله لار ده ما ته وایي چې ته به چې رسې نو وختي خو راته چې کم دی نو 11 منټه راپاسې 10 بجې ښودلې اوس راته وایي چې یو کم 30 منټه مطلب 9 منټه راپاسه په 10 بجې به راسم لکه آلموست بس تقریبا 2 منټه مونږ ته لاره مونږ لږ تیز رالو دغه شو کاکا خو چې کم دی بله ګاډي روان کړي دي مختلف قسمونو والا ګاډي دي او قیمتي ګاډي دي ورسره یار ټسلا دی پکې نه قیمتي هم دي پکې ولکه که نه مونږ ورسره ډډه ونه مګو لانجه جوړه نه کړو تاسو د ګاډي ښودلو په طریقه کې دې ګاډ ته خیال سم لکه دغه روان دي لکه سیلاب روان دي هر سړی خپل کار پسې روان دی او نه په چا شاګري او نه په چا ملاګري دې طرف هم پکې بس روان کړی دی که نه لکه ماسي ورته کېنولې وه ترونه او دې ورته دې خیال دی ده خو څه سامان روان کړی چې ګیاګانې دي ورسره که څه دي ورسره ټرک کې روانې کړي دي خو کورونه یې مته اچولي دي الوزي رالوزي ته نه که نه سړک ته وګوره سړک باندې چې کم دی نو ګوره بله زه په سړک باندې تېرېدم نو وي ریسپیکټ د ورجینیا روډز د ورجینیا د سړکونو احترام وکړئ او دا چې کم دی نو تاسو چې سیګرټ وڅکئ هغه لاندې بار وغورځوئ دا خزله ده دا بار مه غورځوئ یا چې کم دی نو څه وخورئ چاکلیټ وخورئ د هغې کاغذ بار مه غورځوئ نو تاسو کله خیال کړي سړک په غاړه ته وګورئ هېڅ تاسو ته څه ګند ښکاري سوای د پاڼو چې کوم د ونو نه راپرېوتي دا پاڼې به هم څو ورځې پس څوک راشي دا به غونډوي صفا به یې کړي نو صفا سړک دی نه په سړک باندې او په سړک باندې که چا نه چې کوم دی څه پرېوتي وي نو د خلک یې رپورټ کړي چې په سړک څه پراته دي نو ته چې کله روان یې تا ته په خپله تا ګاډی تا ته وایي چې مخکې په سړک څه پراته دي کوم چې دا سیټلایټ نیویګیشن پکې وي نو تا ته به ووایي چې مخکې په سړک باندې څه شی پروت دی خیال کوه که نه نو دغه کیسې پکې نو اوس لکه مطلب نو خلک د اکسیډنټونو نه هم بچ کړي نو باید چې مونږ هم د خپلو سړکونو د خپلو علاقو د خپلو سیمو د خپلو شیزونو د خپلو وسایلو هغې احترام وکړو د هغې خیال وساتو که مونږ یې په خپله نه کړو نو بل څوک نه راځي او ممزرما ټوله زما نه ده که نه ګوره دا خو چې کم دی نو انسان دی دنیا ته راځي خپل رول لوبوي او هغه رول لوبولو سره څوک چې کم دی نو څوک هسې په تیاره باندې وخوري هسې ټایم ضایع کړي که نه او څوک راشي چې کم دی نو یو داسې شي وکړي چې څوک ګاډی جوړ کړي څوک جاز جوړ کړي څوک سایکل جوړ کړي څوک چې کم دی دوایي ایجاد کړي څوک چې کم دی نو مختلف شیزونه نو هغه د ټولنې په ښېګړه راځي نو دغه یو سره کم صدقه جاریه ده که نه اوس ما ته وګوره آپشن راغی مخکې پولیس والا ولاړ دی که نه سوچ کوه اوس به تاسو ګورم چې کوم ځای کې پولیس والا ولاړ تاسو زه ښیم ما ولیده صحیح چې دا پولیس والا ولاړ دا چارې په ویلي دي الرېډي دا ګوګل ما ته نوټیفیکیشن راکړو وي مخکې پولیس والا دی اوس ګورو چې پولیس والا کوم ځای کې دی او ادارې وي مخامخ ولاړ دی وینې لیفټ سایډ ته وینې دغه پولیس والا ګاډي ولاړ دی تاسو ته ما وړاندې ووایي سټیل دی زه به ورته ویم چې ولاړ دی او بالکل ما ته ولاړ دی که نه دی ولاړ مې ولاړ دی نو پولیس والا ولاړو دا ما ته مخکې نه پته مخکې نه پته نو ګوره دا مخکې خلک روان دي دا اوس که څوک سپیډ کې وتی په تماشه غواړي پولیس والا ولاړ دی پرچه بدله درکړي که نه
نو دغه کیسې به کې بیل دي دغه شان چې په سړک څه پراته نو خلک یې ریپورټ کړي زر چې کوم دی یو بټن د ګاډي کې ته ووایې نو هغه دا سټلایټ نیویګیشن دی تا لګولی نو تا ته چې کوم دی نو په خپله نوټیفیکیشن راشي تا ته وایي چې پلانې شی دی په سړک باندې اوس که مخکې اکسیډنټ شوي نو ما ته دلته نوټیفیکیشن راشي ما ته پته وایي اوس دې وخت کې ما ته وایي چې 25 میله او 25 منټه لار ده تا ته که نه خو که چې د مخکې اکسیډنټ شوي یا رش شوي نو ما ته به وایي چې اوکې د اکسیډنټ هغه ټایم به مو سره وواچي چې ټریفک سلو شي نه به تا ته وایي بیا به ټایم سیوا شي میلونه به کم شي خو ټایم به سیوا شي هغه څه چې دا خلک ریپورټ کوي او وایي چې دغه شانتې اکسیډنټ شوی دی او دغه حساب سره نو دغه سیستم دی روان دی نو خلک دا د یو بل سره ښېګړه ده او دا رقم چې کم دی نو څه ووایم چې دا خلک خو به ټول دوزخ ته ځي که نه خو کیسه داره نو چې څنګه چې دا دومره ښه خلک دي به څنګه دوزخ ته ځي خو حیران یم دې ته خو زه دا خبره چې بس ډېرې ګوتې به پکې نه وه خو ځکه چې په دې ګناهګار نه شو خو بیا هم یا راباندې څوک فتوا ورنکړي چې کلي ته لوړ شي څوک د خپې نه وتړي لکه بانګیم کټ پورې خپې پورې وتړي نور خو لا لرې خبرې دي که نه چې لا تړلې یو نه دله اوبه درکوي نه دله چای درکوي نه دله ډوډۍ درکوي او ته ورته ګورې راګورې او تماشې کې راځي دوه چابکه دې وایي مو نو دغې نه یېرېږو خو زه الله دې راته خیر وکړي ځکه چې ځینې خلکو خو ځان نه خدایان جوړ کړي نعوذ بالله الله دې راته معافي وکړي یعنې د دنیا سیستم مونږ چلو او په میاشت کې د 2 روپو کنټریبیوشن نشته د ځمکه باندې هم بوج دی هغه ناسور دی خو بیا هم چې کوم دی نو دغه دا په خپله پوه هم نه دي چې څه کوو څه نه کوو ښه کینګ ډومینین راغی پرېږده کیسې مړو کینګ ډومینین د دې ځای مشهور چې کوم دی واټر پارک دی او خلک دلته په ګرمۍ کې په غټه شمېره کې راځي واټر پارک مطلب دا دی چې مختلف چې کوم دی نو ځایونه پکې جوړ شوي څوک خلک پکې لامبي خلک په اوبو کې راښویېږي که نه او نو دا هم چې کوم دی که ته ورجینیا ته راغلی په ګرمۍ کې راغلی نو کینګز ډومینین خامخا یاد ساتئ او دا ویسټ پوینټ سره راځي ډاټ سویل سره نو دا 98 ایگزیټ وته ترې اته نوي چې کوم ایگزیټ دی دا وته ترې دینه پس چې کوم دی بیا ایشلینډ راځي ایشلینډ چې کوم دی نو بل ځای دی ایشلینډ ماته ځکه یاد دی ما یو کلیوال هم دی دوست مې هم دی ملګری مې هم دی نو هغه پاتې کېږي او د هغه کاروبارونه دي هلته کې نو اوس هم چې کوم دی که ځای ته زه روان یم دا د هغه په وینا روان یم ریچمنډ ته د جیب ته مې خیال دی خو داسې روان دی لکه ته به چې بډې والي دي ګډې وډې خبرې کوم نو ما ته ماله خو چې څه په نظر راځي په هغې باندې خپل بحث کوو او کیسې پکې کوو نو تاسو رانه خفه نه شئ چا خدای مکړه چا زړه ازار شوي زما د خبرو سره یا داسې کومه خبره وشي هغې باندې تاسو خفه شئ تاسو لپاره هغې نه زه بښنه غواړم زما هرګز دا مقصد نه وي چې د چا زړه ازار کړم د چا چې کوم دی یا څوک خفه کړم یا چې کوم دی نو موږ ټول انسانان یو الله تعالی پیدا کړي یو څوک چې کوم دی نو 6 فوټه دی څوک 15 فوټه دی څوک 3 فوټه دی څوک 2 فوټه دی څوک چې کوم دی 2 فوټه دی که نه نو دا خبره او څوک مالدار دی څوک غریب دی که نه نو ټول الله تعالی پیدا کړي او هر سړی چې کوم دی نو مطلب دا دی برابر دی انسانان ټول برابر دي ځکه چې مونږ اشرف المخلوقات یو ټول انسانان یو نو هرګز دا مقصد نه وي چې لکه مطلب دا مونږ چا پورې ټوکې کوو یا چا پورې خاندو ځینې خبرې زه بعضې وخت د ټوکو په خاطر باندې وکړم چې وخاندو سره هغه انګیجمنټ پاتې شي مونږ یو بل سره چې کوم دی نو انګیج پاتې شي تاسو بور نه شئ که نه ځکه که دا خو تش ونی دغه تش سړک دی ګاډو کونې ښکاري کونې مطلب دا شا غاړه ښکاري که نه کونه اوس نوم دی غوره ځینې تاسو وایي چې اوس غلطه خبره وکړه او که نه نو اوس چې یو وجود یو برخې ته نوم دغه کېدی نو دغه شاته بانټ ښکاري که نه نو پکې بانټ وته که څه وته وي تاسو ورته څه وایئ دا راته بیا ووایئ یو پکې چې کوم دی نه سره موټر سایکل روان کړی دی موټر سایکل خو کړی ښکلی موټر سایکل دی ورسره ډرټ بایک دی خټو کې نه بوځي دا دی واقع تاسو ته به اوس ووینئ بره ټپسانو ملوځي مطلب دا دی چې دلته زوزې موزې یا څه شی ګاډي والی دی موټر سایکل دی ورسره درمپایي ده درمپایي مو ته ایښې ده او شیشې یې تورې کړي ښکاري نه دا ګس خپه مې په ګرېدو شوه نو بس نه پوهېږم چې څه چل دی خو خدای خیر وکړي اکثر خو چې چا خپې ګرېږي نو مطلب دا دی چې په سفر روان دي په سفر کې خو زه الرېډي یم او که نه هغه ټوکه خو مې اورېدلې ده که نه هغه سړي وي یو سړی تللی وي چې کوم دی نو حکیم له تللی و دی حکیم صاحب وي زما چې کوم دی دا تلې مې ګرېږي او تیخه دا خو تا سره پیسې را روانې وي دا څه وی حکیم صاحب دا خوشحاله شو سړی دی حکیم صاحب دا خپې مې هم ښه کېږي خو ګرېږي کېدای شي چې کوم دی نو پیسو دپاره دوبۍ یا سعودي ته ځي سفر به کوې ستړی کېږي به وي ځکه دې خپې ګرېږي ښه که نه نو مطلب دا دی چې وي ښه حکیم صاحب ورته بیا ورته حکیم صاحب ټول وجود ته داسې وي حکیم صاحب د املا مې هم ګرېږي ستړی کېږي به بیا ورته حکیم صاحب دا داسې اطرافونه دا تر حکیم صاحب ورته په ځان دا دوایي واخله دا په ځان لګوئ تا باندې خارق دی نو مونږ خپې ګرېږي په سفر کې خو مونږ وایو چې اوس خارق دی که هسې ګرېږي که نه نګرون من نګرون والا کیسه ده خدامات وایي چې I-295 10 miles in 9 minutes تا ته ښې ګوره مخامخ تا ته وایي چې
ستا به 10 میله لار ده په 9 منټه کې به ته وښې لکه چې سپیډ لیمټ دی او یا میله د 1 غنټې په رفتار سره سپیډ لیمټ دی خو زه روان دی وخت کې یو کم 80 میله د 1 غنټې په رفتار سره یم لکه تیز روان یم نه څنګه چل دی نو سوچ کوه بس مونږ اوس ایشلینډ ته داخل شي او 19 منټه ان شاء الله که الله کړی خیر ژوندو خیر خیاتو څه بده پیښه پکې ونه شوه نو ان شاء الله مونږ تقریبا ورسو 19 میله او 13 منټه لار ده نو اوس ایشلینډ چې کوم دی ایشلینډ ته ورسېدو ایشلینډ څنګه تاسو ته ما وړاندې ذکر وکړو زمونږ دوست پکې هم پاتې کېږي او دغه په وینا مونږ دلته ریچمنډ ته روان یو دې علاقې هغه ډېر بااثره سړی دی اکثر چې پښتانه راشي او پښتانه نو هغوی له زیاتره روزګارونه هم ورکوي او کیسې چې کسان ورته پکار وي او نو بس هغه ځای ته روان هغه یا الله خیر بیا یې بریک و خدای د خیر لی ورولې هېڅ په بېسه بریکونه وي یار سپیډ لیمټ یې ډایرکټ د اتیاونه چې کوم دی نو شپېتو ته راوغورځو اوس بله مونږ هم سلو شو بیا چې لانجه ونه کړو چې د موټر ته ورونه خېجو ګاډی نور خو مخامخ دی بس تاسو ته خو به چې کوم دی پلک پلک ښکاري هېڅ پاته نه ښکاري خو دا زما خبرې مې اورېدې ګاډۍ واډۍ نو کیدای شي دې سره لګړه یخ شوي یا خوشحاله شوي نه نو زه بعضې وخت زه خپلې ویډیوګانې نه ګورم بیا زه خپلو خبرو نه شرمېږم نو دغه کیسه هم ده پکې دی نیوجرسۍ نه راغلی دی خدای والې ګاډي له شیشې ښه توره ورته ناسته وه ماشاءالله تور پوست وه ماشاءالله بس خپل رنګ کې وه ښه نو دې خوا دا لار چې کوم ده نو ورجینیا بیچ ته هم تللی ده کوم چې د دې هغې لپاره هم خلک په ګرمۍ کې راځي نن سبا خو خیر موسم لږ یخ شوی دی نو بیچونو نه خلک ډډه کوي او تاسو ما راوستې مې ورجینیا بیچ ته مخکې ما یو پیره راوستې وې ګرځولې مې وې هلته کې چې کوم دی نو په بورډ واک مې ګرځولې وې یو خوا بل خوا مې ګرځولې که دا لاره خو داسې ښکلې شوه ما ته چې څنګه لار ښکاري که تاسو ته هم داسې ښکاري او بس دا خبره سپیډ لیمټ هم را پرېوته 15 شپېته میله د 1 غنټې رفتار سره د هویانه سپیډ راکړه څومره چې رستې واقعېږي او په دې لاره که تاسو یا چې یو پیره زه چې کوم دی دغه ته تلمه جورجیا ته تلمه نو ما سره ملګري مو په دې لاره مونږ تېر شوي د راکي ماونټین نارت کیرلانا ریچمنډ انټرنیشنل ایرپورټ دی دلته کې هوایي ډګر چې ورته وایي که نه یا هوایي اډه چې ورته وایي نو هوایي اډه ورته وایي بله دا د چالي کړي وي تا خو به ورته ایرپورټ وایي اوس ورته هوایي ډګر ولې وایي نو ګوره دا پښتو خو زما پلارنۍ ژبه ده او دا خبره د نسلونو راسیوایو د تېرو 500,000 کال نه خو معلوم تاریخ دی نو دا خو رانه ما اخلی که نه کوس ورته او باقي پاتې چې کوم دی نو ګوره د یو ژبې ښکلا یو ژبه هله هغې پراخېږي یا هغه لویېږي چې هغه د نورو ژبو نه توري یا ټکي یا لفظونه یا ورډز دا چې کوم دی نو خپل کړي که دا نه خپلي نو دا ژبه چې کوم دی نو لیمیټډ کېږي محدوده کېږي راکمېږي وکیبلري چې پکې نه په یو ژبه کې نو هغه ژبه نه ده که نه که ته اوس وغواړې ته خپله هم ژبه جوړولی شي لکه ایمیډو پرومیډو سومیډو ټرا ایډز که نه دا هم اوس ژبه ده خو دې باندې تاسو اوس نه پوهېږئ دا ما د باندې زه پوهېږم د دې څه مطلب دی ځکه چې دا ما خپله جوړه کړې ده نو انیوې ما خپل نه بلکې دا زموږ یو ملګري هغه به وایي هغه نه مې زده کړې ده او په دې باندې زما هغه ملګری پوهېږي او زه پرې پوه یم نو کومه ژبه چې د نورو ژبو نه ټکي توري لفظونه او په کوم ځای کې چې ته پاتې کېږي په کوم ملک کې زه په امریکا کې پاتې کېږم په امریکا کې د امریکې غټه ژبه هغه انګریزي ده نو په ما باندې به خامخا د انګریزي اثر وي زه چې کله خبرې کوم او په دې ټولنه کې پاتې کېږم نو زما په ژبه کې یا زما په لفظونو کې یا زما په ورډینګ کې به د انګریزي توري وي د انګریزي ټکي به وي د انګریزي الفاظونه به وي پکې کله چې ته په افغانستان کې پاتې کېږي نو بیا به ته په کور کې هم پارسي وي ډېر خلک وایي ورځي وایي پښتو خو بیا پکې پارسي وایي څه یا دري ورته وایي دری وایي که نه د پارسي نه دری وایي نو هغه ژبه څه وجه چې اثر تا باندې اثر وي کوم ځای کې چې میجارټي وي نو میجارټي هیز د اتارټي بیا هغه شیزونه تا باندې نو ته چې کله بیا په پاکستان کې د پاکستان قامي ژبه هغه اردو ده ته چې په پاکستان کې پاتې کېږي دلته داسې خلک دي چې هغوی چې کوم دی نو مطلب دا دی چې په پاکستان نه دي مثال په توګه مونږ به دا ووایو نو هغه هلته کې چې پاتې کېږي نو هغه مسله دا وي چې دا څنګه چلو شو لار هم غلطه کړه 3 منټه لیټ شو لار رانه خطا شوه ښه اخوا تللو زه هېڅ خبره نه ده نو ورته وشو ته 11 میله لار ده نو تاسو سره په خبرو کې نو په پاکستان کې ته پاتې کېږي نو ستا په خبرو کې بیا د اردو لفظونه زیات وي ته پکې اردو وې که نه نو مطلب دا دی چې د اردو لفظونه کې چې د هغې اردو ژبه قامي ژبه ده بیا ورپسې چې کوم دی سکول کې ته داخلېږې تا ته چې کوم دی نو هر څه په اردو کې ښیي نو دغه وجه ده ځکه خو چې کوم دی نو په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې کوزه پښتونخوا کې یا چې کوم دی نو هلته کې خلک چې کوم دی نو خلک د دې لپاره ریزسټنس کوي ریزسټنس مطلب دا د دې لپاره چې کوم دی نو هلې ځلې کوي د دې لپاره چې کوم دی نو په دې خبره زور وروړی دی چې په تعلیمي نصاب کې
د پښتو ژبه شامل کړی شي یا په هر صوبه کې کو د پاکستان کې مختلف ژبې ویل کېږي په سند کې سندھی دا په پاکستان کنه په دې خوا چې کوم د بلوچستان کې ريزسټنټ روان دي بلوچستان وایي چې کوم د مونږه جدا ځای غواړو هغه خپل وسایل غواړي بیا په پښتونخوا کې پښتانه دي هغه وایي چې مونږه ژبه بیا په پنجاب کې پنجابیان دي هغه دا وایي چې دا تعلیم چې کوم نه دا په مورنۍ ژبه کړی شي مورنۍ ژبه مطلب دا دی چې په پښتو کې سندھی کې بلوچي کې یا په پنجابي کې دي شي دا څه نه وي چې ته چې کوم نه مطلب دا چې هر یو شی په اردو کې خو نه د پاکستان وایي چې ما قامي ژبه یا چې کوم نه اردو دغه هم یو وجه ده نه نو په دې شنو باندې خوانې بدول پکاره په دې باندې یو بل تبدل د نه ویل پکاره چې ته پلانې شی وته وته د ډیګری شی مطلب د پوهې نه دی د مطلب چې کوم د نن 14 کال مخکې چې کوم دی نو زه چې کوم دی جرنالیزم ته رالم صحافت ته رالم نو کله چې ما یو اداره کې کار شروع کړم ما ته یاد شي زه چې راتلم نو زمونږ هغه وخت کې د کندهار یو میرمن وخت دی یو بخي سره د خور سره سپوږمۍ بي بینو مې هغه خزه چې کوم دی نو هغه زما هایرینګ کو زه چې کله هایر کولم نه نو کړی د پاره نو ما سره په ټلیفون خبرې کولې نو ما ته چې ستا आवाज د ریډیو د پاره ډیر فټ دی داسې راته وایي بیا چې کله زه دلته رالم نو ما ته وی ته چې کوم دی نو ګوره وکیل خانه کنه ډېره ښه ښځه وه خدای دې وبخي سره د خورو نو ما ته وی چې ګوره ستا आवाज هم فټ دی ته چې کوم دی نو ته چې کومې خبرې کې نو هغه داسې خبرې کوي ستا مور تعلیم کړی دی ما ورته زما مور خو سبق نه وي هغه سکول په شام نه تېره شوې چې زه کنه او مې قرآن مجید وی او 15000 پیرې خو به ختم کړي خو هغه ترجمه مولا نه ورزي چې زه او بس ایمان او یقین دار چې بس ثواب دی خبر خبر نه باقي ثواب خو پکې دی نو مې قرآن مجید او 15000 پیرې ختم کړی دی خو مې نور تعلیم نه کوم ته چې کله خبرې کې ته چې کله خبر وې یا نو داسې وای چې ستا مور په پوي شي کومه جبا کومه لهجه کم ټکی کم توري چې ته استعماله چې ستا مور یا ستا نیا په پوي شي چې هغه په دا وکیل خان چې کوم خبرې کوي دا په هغه جبا کې کوي په کومه معنی چې ستا تر مور نه زده کړی دا نو زما مور خو په پاکستان کې راوي شوی زما مور خو چې کوم سکول پېژانه ته خو زما مور هم چې کوم دی نو मैं तुम बैठो मैं गुजारा करूंगी क्या ना तो कहने सब गुजारा को उर्दू वाला भी माता कोड़ा वर्जी सो यो पाकिस्तान के रालवे शवेदा पैदा शवेदा है ना نو هغه اثر شته خو بیا هم چې کوم نه خبر نه مطلب مې دا چې هغه لهجه کې هغه خبرو کې خبرې کول پکار چې په ساده ټکو کې ته چې کوم نه خپل میسج کنوي کې چاته چې ته خبره کول غواړي صحیح ده مونږ ریشمنت ته نږدې شوي وته مې لار راته 12 منټه خو استاد په سره په خبرو کې مانه لار خطا شو نو په هایوي تلو لوکل لار باندې وروته نو اوس په لوکل لار باندې اشاریم دی بکې او تاسو به وینئ سپیډ لیمټ هم کم دی چې کم نه 15 میله سپیډ اوس 15 میله سپیډ دی د غنټې پر رفتار سره کنه کیلومتر نو دغه حساب سره نو بس په لارو کو سو تیروزو او هغه ځای ته چې ورنږدې شو زه باندې ځکه زما نور ملګري مرا رسیدلې دي هغه د پنسلوانیا نه راغلي دي او زه چې کم نه نو د کم نه رالم د وډبرج ورجینیا نه رالم کم چې اتیا میله لار وا او تقریبا زما په 1.5 ساعت برابرېږي الموسم خبره ترې په کوزري ملګرو ته ټلیفون کوم چې څه پوزیشن موږ به دا اوس ایگزیټ واخلو بیا به واپس ورکوزیږو او ما خو دا لاره خوښه شوه ډېر والله ډېر خوند کوي یار نه پوهېږم چې تاسو زموږ چې څنګه ښکاري ما خو ته خیله چشمې مچولي ما ته داسې روښانه ښکاري او تاسو ته پته نه څنګه ښکاري خو انیوې بس ما ته اوس لږه لار ده 6 میله ده او 10 منټو خو بس غلطي دا وشوه اوس وی چې 25 مایل پر اور به دا ایگزیټ واخلې اوس بیا ما واپس هغه 95 ته ورکولي دا دوره څه چې ما وکړو نو دا مې تاسو په خبرو وکاته کې وکړو چې غلط شوی وم لار رانه خطا شوه کني زه به اوسه پورې رسېدلی وم خپل ځای ته کوم ځای ته چې زه ور روان یم نو بس دغه کیسې دي د خیره دي دا بیا مونږ هایوې ته راکوشو هایوې 95 ته کنه دا وختي تاسو ته ما وی چې مونږ 95 چې کله ما ویډیو شروع کړه نو هایوې 95 ته مونږ ورکوشو او سپیډ لیمټ بیا 15 ته الله خیر لې ورواله نو کشته روانه کړه ځان سره دغه یو بل چې کوم نه په د باندې چې کوم نه د ما سره خیال دی د سخر کور کرا ډراپ کول روان دی پیک اپ لنه روانه نو بس دغه کیسې دي او سبق ما ته وی چې ته 100 میله ځې په دې باندې 4.7 مایل پس به کوم نه 76 بی ایگزیټ واخلې کوم لار ده کوسا یا چې کوم نه روډ ده به واخلې موږ به کوزیږو نو 4.7 به یو میل چې کوم بیا لوکل لارې او بس دغه کیسې دي سو سپیډ لیمټ چې کوم دی 55 میله د یوې پر غنټې پر رفتار سره شو دا کوم سپیډ یا کوم لیمټ چې کې خود لیکيږي نو دا د مختلفو سروو د مختلفو تحقیقونو د هغه په بنیاد باندې کېږي دا سپیډ ځکه یې خود شي دغه دغه سپیډ کې ته زی نو د چې کوم نه د اکسیډنټ نه بم بچا کنه دا سپیډ چې کوم لیمټ خود شي دی هغه نه ته سیوازي
نو هغې سره د مطلب دا دی ته مرۍ سره چاړه راکاږي مرۍ سره چاړه مه راکاږي راخپل نه پکار هغه سپیډ کې تلل پکار دي کوم چې حکومت یا سرکار ټاکلی دی څه پوه شوې نو تاسو زما نه ښه پوهېږئ ځکه چې زه خو صرف وکیل خان یم او تاسو چې کوم دی نو پکې ځینې ملګري پکې ډاکټران هم شته انجینران هم پکې شته ساینسدانان هم پکې شته که نه نو دغه کیسې دي موږ سره په خپل یو ساینسدان شاته ناست دی دغلته خو څه پکې اوس دې خوا لوارې بېلېږي دې طرفونو چې کوم دی نو شارلټسویل او پیټرزبرګ نارفوکس چې کوم دی نو هغه لارې بېلېږي دا اوس ایګزټ 79 چې ته واخلې دا شارلټسویل ته بوځي I-64 او 64 او I-95 ساوت او پلانې او ډنګرې نو دغه کیسې هم دي پکې مونږ به سیده ځو او بیا به چې کوم دی نو هغه ګوټ سره راتاویږو ښي اړخ ته نو اوس هم راته تقریبا وایي چې 3 میله په دې لاره لاړ شه آتر ایش بولوارډ ها ایګزټ هم واغستو دا دی او اوس داسې ورته وشو تاسو ته ما 76 اوس راته وایي تقریبا 0.8 مایل کې هغه ځای دی کوم ځای دی چې موږ را روان یو بس آفس او پلانې او ډنګرې خو انیوې نو بس دا ریچمنډ دی او د امریکا د دې خو خیر ډاون ټاون یا خوا طرف ته دی هغې ته بس بل وخت ورشو کېدای شي وروسته په بله ویډیو کې وربوځم ورته خو دا کار ختم کړم فلحال چې کار پسې راغلی یم هغه کیسه وکړو کورونو ته وګوره لکه کورونه ډېر مزېدار دي واړه واړه ډبي ډبي دي نه او دا اوس څه شی دی دا چې کوم دی نو وداني خاص سپیډ لیمټ واک او ټاک او شاک الله خیر یا الله خیر یا الله خیر سپیډ بمپر سپیډ بریکونه هم پکې بریکر هم پکې جوړې کړي دي څنګه چې په کلو وطنونو کې ها تور ماما دی او دغه هالووین کریپي سمثینګ او نارت هیرسن بس دغه کیسې دي نو بس وګورئ بس اوس نږدې شي یم تقریبا ما ته 3 منټو لار پاتې بس بیا ویډیو بندوم او بس تاسو به بیا خپل خیال ساتئ بیا په بله ویډیو کې انشاءالله تاسو زه به وځم ډاون ټاون ته او هغې کې بیا تاسو په ډاون ټاون کې د دې علاقې وګرځوم او دا د امریکا د ورجینیا ریاست امریکا ټوله یو شانتې ده ځکه چې په نقشه باندې جوړه شوې ده که نه دلته نقشې چې کم دی نو او په خپله خلکو نه جوړ کړي چې دې ځای کې به کمره جوړه کړو دې ځای کې به چې کم دی غوجل وي او دې ځای کې به ډیوډۍ او ډیوډۍ ورته وایي که نه پېژنې ده که نه غوجل او ډیوډۍ او که نه منډه او سی وته بورچی خانه نه چونیاڼۍ دا کورونو کې مختلف نومې چونیاڼۍ کې چې کوم دی څه چې باتروم ویلې کېږي چونیاڼۍ شوه او بورچی خانه شوه که نه پخلنځي ورته وایي که څه شی ورته تاسو وایئ او بله کیسه دا ده چې کوم دی نو ماسي خو داسې خفه ولاړه ماسي سپی را بار کړی سپي ته یې جیکټ هم اچولی دی زموږ کلي کې یو علاقې کې چې کوم دی یو کړي وخته چې کوم دی دغه اچولی او غټ پرتوګ یو نه پورې خلکو خاندله هلکه د اوښ یخني کېږي که نه خدایوالو تاسو چې کوم دی نو پورې خاندی سله او هغه چې کوم دی شین دی که نه ما ته پته ده خو یو خو خاصې ګورم زه علاقه یې ابزرو کوم که نه ګورم زه به خوند نه اخلم د علاقې نه که نه نو پکې زه شته نه امریکا ټوله په نقشه جوړه خبره مې دغه پورې کوله ماسي سپی را بار کړ نو یو شانتې ده ټوله داسې پکې څه فرق نشته دی ډېرو خو به وروړو بیا ته وګوره بیا خو کم سے کم د 100 کالو وه ماشاءالله او ګاډی چلي داسې خوري ورو خو داسې جیکټ اچولی زه نن سبا ګورم ما چې کومې جیکټ یې اخېستې زیاتره زنانه وه اچولي خو د هغه دوکان نه اخېستې کوم نه جوړ چې ما اخېستې دا ځای ښه ګیس سټیشن دی ورسره پټرول پمپ دی ورسره او زه بس هغه ځای ته ورسېدم 1 منټ لار راته وایي چې پاتې راکړه اشاره کوله وه په ټایم دا ځای کې دې بل طرف ته دی مونږ به پارکینګ هم ګورو چې ګاډي چې ته ودرو صحیح ده دې ته به ورته وشو او کوم ځای دی تصویر راونه باسي او سر تصویرونه مې باسي کلتونه کوبیک او پلانې او ډینګرې او نو ځئ انشاءالله 50 منټه ویډیو مې جوړه کړه ښه انجوی کړئ خوندونه ترې واخلئ او بس بیا به مې کیسې کاټې کوي چې د پارکینګ ګورم چې ګاډی پارک والسلام